السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله عزوجل مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ خدای تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پورې په جوړ روغ یاست. موږ تاسې په تېر درس کې د ایزومرونو په هکله باندې یو څو خبرې وکړلې. موږ داسې وویله چې ایزومرونه هغه عضوي مرکبونو ته ویل کېږي کم چې مالیکولي فرمولونه یې یو شان خو ساختماني فرمول او کیمیاوي خواص یې یو له بله سره توپیر ولري. اوس نو ایزومرونه چې عین مالیکولي فرمولونه لري خو ساختماني فرمولونه او خواص یې توپیر لري، دا یو سبب دی د عضوي مرکباتو د ډیروالي. نو راځو د خیر سره نن د ایزومرونو پر ډولو باندې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د عضوي مرکباتو د ډیروالي دپاره یو لوی او عمده سبب هم همدا و چې موږ تقریبا د نړۍ په سطحه چې دغه 50 میلیونه په شاوخوا کې تر اوسه پورې عضوي مرکبات پیژندل شوي دي، او یا د عضوي مرکباتو د ډیروالی چې دی په دونه لوړه کچه باندې د غیر عضوي مرکباتو په نسبت هغه یو لوی سبب یې دا دی چې عضوي مرکبات چې دي هغوی ایزومرونه لري. د ایزومرونو شتون په عضوي مرکباتو کې د عضوي مرکباتو د ډیروالي یو لوی علت کیدلی شي. او ایزومرونه موږ تاسې په دوه ډولو باندې ویشلي وه چې یو سټیرو ایزومرونه وه. سټیرو ایزومرونه سټیرو یعنی فضایي ایزومرونه چې دلته ما تاسو ته دیاګرام راخیستی دی، دا په تیر سلایډو کې مې هم دا دیاګرام درته راخیستی و. همداسې د ایزومرونو دوهم ډول سټرکچر ایزومرونه وه چې ساختماني ایزومرونه موږ تاسې ورته ویلی سو. د ساختماني ایزومرو څخه مو یو لږ اندازه وهم ویله په تیر درس کې. موږ تاسې ویل چې ساختماني ایزومرونه هغه ایزومرونه دي چې د هغوی ساختمانونه یو د بل سره تفاوت ولري، یعنی په ساختمان کې یو د بل سره توپیر ولري. خو چون چې ساختماني ایزومرونه عمومي عنوان دي، د ساختماني ایزومرونه بیا په ډیرو ډولو باندې ویشل شوي دي چې د هغو څخه بیا موږ تاسې ځنځیري ایزومرونه، موقعیتي ایزومرونه او د وظیفي ګروپ له مخې ایزومرونه، میتا ایزومرونه، د ډي او ال ایزومرونه، الفا او بیټا ایزومرونه یادونه کړې وه. د دې سره سره مو دا خبره هم یو د بله سره کړې وه چې دغه ایزومرونه چې دي د عضوي مرکباتو د پیژندلو دپاره مهمه موضوع ده، چون چې دا ایزومرونه د عضوي کیمیا د ټولو برخو سره د ټولو اړخو سره اړه لري. نو په دې خاطر باندې ټول ایزومرونه موږ اوس فی الحاله د کورس په شروع کې یا د دې پروګرام په شروع کې یا دې کتاب په شروع کې نشو کولی چې ټول تشریح کړو، خو په عموم کې باید د ایزومر په معنا باندې موږ پوه یو او دا خبره راته معلومه وي چې داسې مرکبات شته چې مالیکولي فرمولونه یې سره یو شان دي خو د دوی ساختماني فرمولونه یو د بل سره توپیر لري، چې د هغو څخه موږ او تاسې ځنځیري ایزومرونه تېره ورځ یادونه کړې وه چې په هغه کې څو ډوله مهم طبقه بندي شوي وه پر 3 ډوله باندې. مهمه طبقه بندي یا مهم ډولونه یې 3 وه چې یو نارمل جوړښتونه وه. نارمل جوړښتونه موږ هغه ته ویله چې د اس او پی کاربونونه په خپل ترکیب کې ولري. اوس دا کاربون یې پی کاربون دی، دا هم پی دی، او په منځ کې 3 کاربونونه یې د اس کاربونونه دي، یعنی سیکنډري کاربونونه دي، دویمي کاربونونه دي. موږ تاسې د درس په شروع کې په دوهم درس کې د کاربون انواع د کاربون پر ډولو باندې بحث کړی وو. فکر کوم لومړی لیکچر و بیخي چې کاربون چې دی 4 قسمه دی. ها کاربون چې یوه اړیکه د بل کاربون سره ولري، اولی کاربون دی یا پرایمري کاربون دی یا پی کاربون دی، او ها کاربون چې 2 اړیکې د نور سره ولري، د نور کاربونو سره ولري، لکه دغه کاربون چې اوس ما لیزر باندې قید کړی دی، د دې راسته طرف ته او چپه طرف ته د کاربونو سره د اړیکه لري. 2 اړیکې د هایدروجن اړیکې نه حسابیږي، یوازې د کاربون اړیکو ته ګورو چې د کاربونو سره څو اړیکې لري. دلته 2 اړیکې لري، نو دا دویمي کاربون سو یا اس کاربون سو. که 3 اړیکې ولري، درېیمي کاربون سو، او که 4 اړیکې ولري بیا
څلورمي کاربن سو. نو موږ دا خبره کړې وه که مستقیم ځنځیر و خامخا په هغه کې دوه ډوله کاربنونه، یو اس او بل پی. نو دا دواړه کاربنونه که چیرې په یو مرکب کې وه یا یوازې د پی کاربن په یو مرکب کې و، نو هغه مرکب چې دی هغه نارمل جوړښت دی. او که چیرې بیا داسې پیښه وسوه چې د ټي کاربن هم په یو مرکب کې شتون پیدا کوي، لکه په دغه مرکب کې چې تاسې وینئ، نو بیا هغه ایزو جوړښت بلل کېدی. اوس مثلا دغه مرکب او دا د دواړو مالیکولي فورمول یو شان دی. ما تاسو ته په تېر درس کې ویلي وه مالیکولي فورمول ساختماني فورمول دا فرق لري چې دلته د اس او پی که دا نارمل جوړښت دی او دا ایزو جوړښت دی. همداسې نیو جوړښت مو ویلی و چې د کیو کاربن په کم مرکب کې شتون ولري، نو هغه مرکب ته موږ تاسې دغه وایو، هغه مرکب ته څه وایو؟ هغه مرکب ته نیو جوړښت وایو. دغه د نیو جوړښت دلته اوس کیو کاربن وجود لري، دغه کاربن یې د کیو کاربن دی. صحیح ده؟ دا د کیو کاربن دی او دلته د ټي کاربن شتون درلودی او دا هم دا نارمل جوړښت سو. ټي کاربن نسته، کیو کاربن نسته، نو نارمل جوړښت سو. دغه مرکب ته وګورئ په دې کې یو د ټي کاربن سته خو د کیو کاربن بیا نسته، نو نور ته حساب نه کیږي چې کیو نسته او ټي په خپل ترکیب کې سته، نو دې ته موږ تاسې ایزو پنتان یا د ایزو جوړښت د دا مرکب وایو. او که کیو کاربن پکښې کې بیا ټي اس او پی ته نه کتل کیږي، یوازې کیو ته کتل کیږي چې نیو جوړښت ورڅخه رامنځته کیږي. اوس راځم په خپل نوبت سره د ایزومرونو په ډولو کې موږ تاسې ساختماني ایزومرونه او د ساختماني ایزومرونو په ډولو کې مو چین یا ځنځیري ایزومرونه وویله. اوس راځم موقعیتي ایزومرونه درته وایم. موقعیتي ایزومرونه ګورئ د نامه څخه لا هم ډېر له ورایه څخه دا شی څرګندېږي چې موقعیتي ایزومرونه یعنې دا به خامخا داسې وي چې د موقعیت د تغییر په اساس به وي. پوزیشنل ایزومرونه یا موقعیتي ایزومرونه. اوس دلته ما دوه مثالونه درته راخیستي، په دې کې تاسې فکر وکړئ چې دلته به د څه شي موقعیت تغییر کړي. یو چې تاسې سوچ ورته کوئ، یو به د هایدروجنونو موقعیتونه فرق لري. دلته دا هایدروجنونه څنګه واقع کېږي، دلته دا څنګه واقع کېږي. خو د هایدروجن موقعیت خو تغییر کوي، مګر اصلا دلته دوه ګونې اړیکې یا د پای اړیکې ته کتل کېږي. په لاند ډول که چیرې موږ تاسې ووایو د پای اړیکې ته کتل کېږي. موږ په اس پی او اس پی دوه هایبریډایزیشن کې د پای اړیکې لرو په مرکباتو. نو د پای اړیکه په هایبریډایزیشن کې تاسو ته په ډېر واضح ډول باندې تشریح شوې ده او ان شاء الله مشکل به ورسره ونه لري. خو دغه د پای اړیکه که چیرې ځای فرق وکړي او مالیکولي فورمول د مرکب یو شان وي، و دې ته موږ تاسې موقعیتي ایزومر وایو. اوس په دې ځای کې تاسې ورته ګورئ کاربن 1 2 3 4 څو کاربنونه دي؟ څلور کاربنونه دلته هم شته، دلته هم 4 کاربنونه دي. هایدروجن ته حساب وکړئ دلته به 8 وي او دلته هم څو دي؟ 8 دي. نو خو C4H8 د دې مرکب فورمول سو C4H چې شي H8. صحیح ده؟ مګر اوس نو دا دواړه مرکبات دغه مالیکولي فورمول لري، خو په ساختماني فورمول کې د پای اړیکې تغییر کړي. د پای اړیکه چې تغییر وکړي د هایدروجنونو موقعیت هم تغییر ورسره کوي. نو هغه ته نه ګورو، د پای د اړیکې سره هایدروجن تړلی دي، تابع دي. نو د پای اړیکې ته ګورو. د پای اړیکې چې تغییر وکړي نو دې ته موقعیت یې تغییر کړی دی، نو موقعیتي ایزومر ورته وایو. کیدای شي موږ داسې یو مرکب ولرو چې د هغه د وظیفوي ګروپ موقعیت تغییر کړی وي، نو په هغه صورت کې هم موږ تاسې هغه ته موقعیتي ایزومر وایو. وظیفوي ګروپ په لنډ ډول بیا وروسته زه درته تشریح کوم. اوس مثلا زه داسې یو مثال وایم. دلته یو مرکب دی CH3 رابطه CH3 وبخشي CH2 رابطه CH2 OH. دې ته موږ تاسې یو پروپانول وایو. څه ورته وایو؟ یو پروپانول. یو
پروپانول یو پروپانول صحیح ده دې ته یو پروپانول وایو او که چیرې مثلا دلته اوس داسې یو مرکب موږ ولرو چې CH3 رابطه CH رابطه CH3 رابطه OH اوس په دې کې تاسو وګورئ د دې مالیکولي فورمول او د لوړ مالیکولي فورمول د دواړو مالیکولي فورمول څه شي دی د دواړو مالیکولي فورمول C3 دا دې ځای لیکمه C3 H بنو څوي H ته به حساب وکړو په دواړو کې دا یې 4 دی 8 او O یو دواړو مالیکولي فورمول یو دی مګر ساختماني فورمول کې دغه OH چې دی دا OH دلته پر دوم کاربن ناسب دی او دلته پر اول کاربن ناسب دی د دې دواړو موقعیت فرق وکړي دا ورته موږ تاسې وظیفوي ګروپ وایو دغه OH د نګاه څخه دوی خاص خاصیتونه لري په دې خاطر چې OH پر دا مرکب ناسب دی نو په دې خاطر دوی ځان ته جلا خواص لري نو کم د عناصرو یا د اتومونو کومه مجموعه چې د یو مرکب پر خواص باندې تاثیر اچوي هغه ته موږ وظیفي ګروپ وایو نو دلته دا په اول کاربن کې شتون لري دلته دا په دوم کاربن کې شتون لري موقعیت یې فرق کوي دا دواړه یو د بل موقعیتي ایزومرونه دي او یا په لنډ ډول یو بل مثال هم درته لیکمه د ایترونو په کورنۍ کې یو مرکب مثلا زه پنتانون درته لیکمه CH3 رابطه CH2 رابطه O رابطه CH2 رابطه CH3 بیوتانون به درته ولیکئ څو کاربنونه لري 4 دا مرکب ته موږ تاسې بیوتانون وایو مګر کم بیوتانون 1 2 3 بیوتانون ځکه چې درېیم په درېیم دغه کې د کړۍ په درېیم برخه کې اکسیجن اتوم راغلی دی او یا دې ته موږ تاسې ډای ایتایل ایتر وایو دا ډای ایتایل ایتر دا یو مرکب دی د دې مالیکولي فورمول څو سو 1 2 3 4 کاربن لري دا یې 4 C4 H هایدروجن به څو سي هایدروجن یې 6 او 8 دا یې لاس هایدروجن یې لاس سو او اکسیجن یې څو سو اکسیجن یو اکسیجن دا مالیکولي فورمول سو اوس موږ داسې هم درلودلی سو داسې یو مرکب هم درلودلی سو چې میتایل پروپایل ایتر دا میتایل رابطه اکسیجن بیا دا دواړه CH2 پر یوه طرف راځي CH2 او CH3 تاسې د دغه دواړو مرکباتو مالیکولي فورمولونه وګورئ یو شان دي خو ساختماني فورمولونه یو د بل سره ډېر فرق کوي ځکه چې دلته دا په د اول کاربن سره او وصل ده دلته د دوم کاربن سره او وصل ده د او ځای تغییر کړی دی یعنې د وظیفوي ګروپ موږ دغه مرکب ته ایتر وایو او ایتر په دې خاطر ورته وایو چې دلته د دوو راډیکلو په منځ کې څه راغلی دی د دوو راډیکلو په منځ کې اکسیجن راغلی دی نو په دې اساس دې ته موږ تاسې ایتر وایو اوس دا د دوه کاربنو په منځ کې چې اکسیجن راغلی دا د اول کاربن او دوم کاربن په منځ کې دی او دا د دوهم او درېیم په منځ کې دی نو په دې اساس دې ته موږ تاسې میتایل پروپایل ایتر وایو دې ته وایي ډای
ایتایل ایتر دا جلا مرکب دی، دا جلا مرکب دی. دلته موقعیت د دغه فرق وکړي، د دوه ګونې اړیکې نه، د وظیفوي ګروپ موقعیت فرق وکړي. نو په دې خاطر دې ته موږ تاسې موقعیتي ایزومر وایو. موقعیتي ایزومرونه یوازې که چیرې داسې و چې د وظیفوي ګروپ یا د دوه ګونې اړیکې ځای تغییر وکړي، موقعیت تغییر وکړي، نو په هغه صورت کې موږ ورته موقعیتي ایزومرونه ویلی سو. د نن ورځ دپاره دغومره بس ده. انشاءالله العزیز چې تر دې ځایه پورې به د موقعیتي ایزومرونو په اړه باندې مکمل پوه سوي یو. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې خپل په چپټر کې به کوشش وکړئ چې وګورئ موقعیتي ایزومرونو مثالونه پیدا کړئ، او که نه آزاده مطالعه وکړئ، ځینې عضوي کیمیاګانې وګورئ، عمومي عضوي کیمیاګانې وګورئ، او په هغه کې د موقعیتي ایزومرونو مثالونه حد اکثر 5 او حد اقل 2 مثالونه تاسو پیدا کړئ. نور مو پر ستر لا یزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.